چینایي شرکت وایي کانونه په ښه کیفیت او مناسب قیمت اخراجولی شو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. یو چینایي شرکت په ښه قیمت او لوړ کیفیت د کانونو استخراج ته چمتووالی ښودلی دی. د چارو ادارې د عمومي ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کانونو د استخراج په برخه کې د یو خصوصي چینایي شرکت مسؤلینو د چارو ادارې له رئیس سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د کانونو پر استخراج او وضعیت خبرې شوې دي. د وان یا ستاینار چینایي شرکت مسؤلینو ویلي چې دوی په افغانستان کې د کانونو استخراج ته تیار دي او په خبره یې مسلکي کارکوونکي او پیاوړي ټیمونه لري چې کولی شي د افغانستان کانونه په مناسبه بیه او لوړ کیفیت استخراج کړي. د چارو ادارې مسؤلینو دغه شرکت ته ویلي چې دوی د بهرنیو پانګوالو پانګونې ته ښه راغلاست وایي، خو دغه شرکت کولی شي خپلې طرحې په لیکنه بڼه له افغان لوري سره شریکې کړي او دوی به یې له وزارتونو او نورو اداراتو سره شریکې کړي چې تر هغه وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.